کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژغورلي څخه راغلاست. داعش د کومې ورځ نه چې پیدا شوی دی جنایت او داعش مترادف ګڼل کېږي، خو په کوټ کې چې دا ځل داعش کوم جنایت وکړ اسلام او مسلمان خو پرېږده، زه فکر کوم چې شیطان به هم احساس د خجالت کوي په دغه جنایت باندې. د خلکو وژل، د ماشومانو وژنه په چړو باندې، د سیاسرو یرغمل نیول، د کورونو یرغمل نیول، د بېګناه خلکو د عامو خلکو کورونه سوځول، څه چې جنایت کېدی شي هغه یې سرته ورسه. سړی فکر کولی شي چې جنایت څه ته وایي. لیکن اصلي سوال دا دی چې دغه داعش خو مخکې نه دلته وو، یو وخت کې حکومت دعوې وکړلې چې موږ د منځه ویوړو، ختم شو، نور نشته دی ژوند، داعش ملا یې ماته شلله. لیکن په همدې رسنیو کې بیا یادېدله چې داعش اوس هم د شینوارو په ولسوالیو کې شته دی، په کونړ کې شته دی. همدې بیس کې موږ ورباندې بحثونه کړي چې داعش ورک نه دی. نو حکومت ولې غافل و؟ د یو څو ولسوالیو نه، یو دوه ولایتونو نه یو سازمان چې دغه پورې منحصر دی او د جنایت یو بد تاریخ ولري، هغې مقابل کې ولې د غفلت؟ مخکې هم دغه غفلت کېده او دغه قایل کېده چې قصدي کېږي دا غفلت. اوس بیا د دغه غفلت نتیجه وه چې زمونږ ډېر شمېر هېوادوال ووژل شول په ډېره بېرحمۍ باندې. 10 کلونه وشول چې احساس د شرم او خجالت کوي چې هلته سړی یادوي. بل دغه وخت د تورخم د پیښې نه وروسته اوس دغه جنایت د داعش په یو ځل باندې دغسې یو جنایت ته لاس اچول هدف څه دی؟ آیا تورخم او د هغه په نتیجه کې چې کوم توافقات پاکستان سره شوي دي ولس کې کوم حساسیت دی، د هغې نه د خلکو توجه اړول دي؟ څه قصه ده؟ داعش ولې یو وارې داسې جنایت ته لاس واچوو چې بیا یې د ټولو پام ځان ته واړو؟ په دې باندې بحث کوو او دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی سعد خالد سادات، د پوهنتون استاد او سیاست شنونکی، زموږ بل مېلمه دی ښاغلی سید فضل الله واحدي، د کونړ ولایت او د هرات پخوانی والي، او زموږ درېیم مېلمه دی ښاغلی منصور انصاري، د مدني ټولنو د فدرېشن مشر. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سادات صاحب، هغه څه چې ګرچې نوي نه دي، داعش د کوم ورځ نه راغلی، طالبان هم دا کارونه کړي دي، خو فرق لري هغه د جنایت او شدت. داعش مخکې هم دغه رقم کارونه وکړل، اوس یو موده غلي او بیا یو وارې دغسې یو ستر جنایت ته لاس واچو چې د ټولو توجه یې ځان ته جلب کړله. ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د میز درنو مېلمنو جناب وحیدي صاحب، انصاري صاحب او د تلویزیون لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. څو خبرې ډېرې مهمې دي. ګورئ، تل هغه هېوادونه چې هغوی د راج چلولو لپاره یا د خپل هغه هجمونیک صفت د چلولو لپاره په نړۍ باندې حکومتونه کوي، که هغه اسلامي هېوادونه دي یا کفري هېوادونه دي یا په کل کې امریکا او غربي هېوادونه، دوی تل د داسې افکارونو استفاده کوي یا داسې ټرمینالوژي کې داسې لغاتونو استفاده کوي چې هغه د اسلامي نړۍ او د درېیمې نړۍ، خصوصا د اسلامي نړۍ او په اسلامي نړۍ کې هغه هېوادونه چې هغه نسبتا د فکر له لحاظه د فقر سره مخامخ وي، هلته د افراط دغه کتله زیږي، بالاخره د افراط د کتلې په اساس باندې خپل موخې ترلاسه کوي. مثلا امارت اسلامي کلمه ده او ډېره سپېڅلې کلمه ده، ولې دلته ډېره بد استعمال شو. خلافت ډېره ښه کلمه ده، اسلامي خلافت د اسلامي سیاست یو رکن دی، اساسي رکن دی. نبیران په افغانستان کې خصوصا په اوسني وخت کې تاسو وګورئ، داعش په نوم باندې د اسلامي خلافت په نوم باندې یو څه مخ وړاندې وړي، پروژه مخ وړاندې وړي. دا دومره بده استفاده ورڅخه کېږي چې هېڅ فکر تصور نه کېږي. همدارنګه نور داسې کلمات هم شته. په دې معنی په دې ځای کې تر څو وکولی شي، خصوصا هغه هېوادونه چې هغه د نړۍ لپاره په نړۍ کې د جنګ چلولو مشنري په لاس کې لري، تر څو وکولی شي په داسې ټرمینالوژي باندې، په داسې اصطلاحاتو باندې د اسلامي نړۍ او خصوصا د هغې نړۍ چې هلته فکري قحط موجود وي یا فکري ضعیف ضعف موجود وي، له هغې نه استفاده وکړي. مثلا افغانستان یا مثلا په عربي هېوادونو کې چې نسبتا 15-16 هېوادونه، 2 هېوادونه پکې محافظه کار هېوادونه دي، قوي هېوادونه دي، له هغې نه خواته عراق د فکري قحط سره مخامخ. ساده صاحب، درست د دوی یعنې چې داعش جنایتونه کوي فکري جوړښت هغه، لیکن په دغه وخت کې د یو ډېرې مودې چوپتیا نه وروسته، په داسې وخت کې چې تورخم جګړه وشوله، تورخم جګړې نه وروسته کوم تعاملات چې وشول،
هغه خصوصا دغه بحث په افغانستان کې چې په دې ترتیب پاکستان غواړي ډیورنډ کرښه په افغانستان باندې په رسمیت وپېژني. اوس د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ چې کومه خبره شوې یو قصه پکې دا هم ده چې دواړه هیوادونه به یو بل ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري. نو که افغانستان پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري په معنا یې دا ده چې هر څه ورسره منلي دي. په دغسې وخت کې د دغې پیښې رامنځته کېدل په طبیعي توګه پام هغې خوا نه دې خوا ته نه وړي. پرون زه موږ دغه موضوع چې را مطرح شوه خصوصا د پنجشنبې په ورځ باندې د جګړې تصویرونه خپاره شول، راپورونه خپاره شول خصوصا د میډیا او د رسنیو د لارې. نو په کابل کې خصوصا ځوانان وپتېدل چې سره کېني او یو مشورتي ناسته وکړي. زه هم د هغې غړی وم. په دې ځای کې څو خبرې ډېرې عجیبه مطرح شوې. یو نفر د کور د ولسوالۍ چې عمل ته پلار دی، عمل ته کور دی، په همدې درې منطقو کې چې سیپای او د جنجالي او د یو بله منطقه په دې ځای کې دا هغسې دي چې د دې معلومات دا ول چې د کور نه معلومات اخیستي د خپلې کورنۍ نه بیان شریکه کړه. په دې ځای کې یو ډېره خطرناکه نقطه چې ما واخیستله ما دپاره جالبه وه. هغې وویل چې د پنجشنبې په 3 بجې یا 4 بجې یو شینوک امریکایي هلیکاپټر دې درې ته لاړه. پنجشنبې په 3 بجې یو شینوک هلیکاپټر لاړ دې درې ته. په دې دره کې نیم ساعت دپاره ورک شو. دا کوم ځای کې جګړه ده. هغې خوا نه بېرته راغی نیم ساعت وروسته. نو وایي دغه پوسټر یې وغورځولې. هغه پوسټر کې د ساده امارتي په سر باندې کم قیمت ایښی، هغه یې په دې ځای کې لیکلی او دومره میلیونه افغانۍ یا مثلا یو بل د داعش قومندان یې ایښی و چې ښودلی و چې عکس ورکړی و چې دغسې دا یې وشنل په هوا کې. نو موږ په دې وخت کې پوه نه شو. زموږ د کلي خلکو ویل چې دا هلیکاپټر ولې هلته لاړه، بیرته چې راغی دا دغې څنګه وشیندل. دا کوم منطقه ده چې لاړه؟ دا منطقه د داعش منطقه د داعش منطقه دا هغه منطقه ده چې دې وخته پورې ارامه وه. دا یو سناریو ده، زه تشریح کوم درته. دا هغه منطقه وه تر کوم ځای پورې چې داعش پکې وولې اوس حضور فعال نه درلوده، چوپ و. وی کله دا هلیکاپټر چې راځي نو د کلي خلک وایي چې دوی په هوا کې دا پوسټر وشیندلی، خلکو راټولې کړلې، څه خبر نه وه. د شپې راغله شپه جمعې شپه ده. اوس جمعې په شپه باندې تقریبا 11-12 بجې د پېشنمې نه لږ مخکې په 3 پوستو باندې په یو ځل حمله کېږي او ډېره قوي حمله کېږي. حتی وایي هغه وسلې پکې استفاده کېږي چې هغه په اوږه څوک نشي راوړلی هغه منطقو ته. او دغه درې ده چې کومې درې څخه جګړه شروع کېږي دا په دې معنی چې دغه وسله کې د خلکو شک دا ده چې دغه وسلې هلته وړل شوي دي. په همدې هلیکوپټر کې انتقال شوي. د خلکو قوي شک دا ده، حتی یقین ته نږدې کوي. ما دپاره یو نقطه چې ډېره حساسه مو واخیسته هغه دا وه چې دا د یو نفر د خولې خبر نه وه. دا هلته ډېرو خلکو هغه چاته کړی چې هغې د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي دي او دې کابل کې اوسېږي. وایي کله چې جګړه شروع کېږي نو د جګړه کې دفعتاً دغه 3 پوستې په اتومات ډول سقوط کوي او هغه ډېرې اساسي نقطې وي. دا د غونډیو په سر باندې دي. لاندې چې راځي د نظم عامې کنډک ته هغه هم سقوط کوي بدون له دغې څخه چې مقاومت وکړي، مقاومت وکړي، هېڅ تلفات نه ورکړي. دې راځي هغه نقطې چې هلته کله داعش رارسېږي او هغه ډېر په چټکۍ شکل په ډېر تیزي سره روانېږي. په دې ځای کې نه هوایي ځواک کومک کوي، نه هوایي ځواک راځي په دې ځای کې نه حمله کوي، نه زمیني ځواک بیرته ځي او حتی د قماندان د امنیې د کوټ ولسوالۍ او نور کوم څوک چې هلته قرار لري او کوم موظف دي هغوی هم په دې بېرته د ځواب لپاره هېڅ دغه نه کوي، اقدام نه کوي. خو 3-4 بجې کېږي چې کله دا کلي ته راځي هغه کله چې د مقاومتیانو کله و او هغه کله چا چې د داعش په وړاندې مقاومت کړی دوی یا په کابل کې اکثره دي کاروبار باندې مصروف دي، کار باندې مصروفه دي او زیاتره په شا شول. کله په دې ځای کې چې خپل کلي پرېږدي نو بنان دغه جنایت چې تاسو ورته اشاره وکړه دا رامنځته کېږي. حتی ماشومان چې د تېښتې په حالت کې ول هغې نیولي دي، 3 نفر یې په چړو وژلي دي، 12 له ځان سره وړي دي، همدارنګه سپین ږیري ځان سره وړي دي او بیا کورونو ته ورچولی دی. او دومره دقیق معلومات ورسره و چې څنګه په 15 منټو کې راغلي 15 دقیقې کې چې دا د پلانکي پسنوال کور دی هغې ته ورچولی دی، دا د پلانکي په تور شپه کې سره دا ورونه اچولي دي. سهار چې خلک راپاڅېږي، سهار چې دغه سیمه وي تور لوخړه باندې بدله شوې او یو حالت باندې و چې د داعش په ولقه کې تر ننه پورې د مقاومت هغوی حکومتي ځواکونو البته که دوی جزم کړي دي، که دوی بېرته جګړه هم کړې ده ولې پرمختګ یې نه ده کړی تر نن سهاره پورې. او حداقل په هغه اول ځل کې په ډېر چټکۍ شاتګ یې کړی دی، په ډېر بې د مقاومت یې بدون له مقاومت څخه. دا د خلکو د خولې خبرې دي چې هلته ډېرې مهمه اساسي نقطې وي چې هغه د لاسه ورکړي. هغه د سیپای په نوم باندې یوه پوسته وه، بله جنجالې په نوم باندې وه. دا هغه څه دي چې د پخوا دې ځای کې وجود نه درلودلی ولې اوس حکومت ایجاد کړی وي. بیا پرون هم وایي داسې خلکو لیدلي دي چې هلیکاپټر تللی دي پرون د اوبخې جمعې په ورځ، پرون بله ورځ یعنې جمعې په ورځ بیا هلیکاپټر تللی دي اولته منطقې ته او منطقه کې چې هر څه شوي دي چې اندې کتلي. ولې خلک وایي چې هلیکاپټر تللی دي
ما دپاره په دې ځای کې څو ډېرې مهمې خبرې دي او دا ده چې مخکې به چې په پارلمان کې هم ویل کېدله چې د داعش راډیو د جلال آباد مرکز د میدان وایي څخه نشرات کوي دا امکان ته ورنږدې کوي دا خبره چې هلته هم یو څه شته دي. دویمه خبره چې د ولسي جرګې په تالا کې د ننګرهار وکیل به دا خبره کوله چې موږ ته خلک سرخود کې ویل چې یا زما وکیلونه ماته ویل چې د داعش خلک د امریکایانو د هلیکاپټر څخه ښکته کېږي نو بنان دا بل دلیل باندې استدلال کوي چې دا هم یو ورته عمل دی. زه د خپلې منطقې نه چې هلته چې قرار لرم په اول کال چې کله داعش حضور کوو په یوه منطقه کې د کامې ولسوالۍ په اخر سر کې 2 هلیکاپټرې خلکو ولیدل چې ښکته شوي. هلته کلی کور نشته ولې غر دی او منطقه ده ولاندې کلي دي خلک چې ورغلي دي چې د څنګه هلیکاپټر ښکته شولې ولې دا هغه څه دي چې ولې دا هغه بیا بېرته جګې شولې دا هغه څه دي چې د امریکا خصوصا هغه څوک چې هغوی د جګړې فرمول په دې ځای کې تولیدوي جګړه مخ په وړاندې وړي یعنې دا په دې معنا چې دوی مستقیما یا غیر مستقیم ډول باندې لاس لري وسلې چې څنګه توجیه کېږي د هلیکاپټر تګ هلته په څه معنا باندې دی. په عین زمان کې زه فکر کوم ډېره خرابه ډېره خطرناکه لوبه روانه ده چې شاید حل به یې ډېر مشکل وسي. صحیح هدف د لوبې څه دی په دې وروسته باندې خبرې کوو. جناب والي صاحب دغه څه چې سادات صاحب ویل ډېره مهمه خبره ده تیاري ورځي او د هغې نه وروسته لوبه شروع کېږي. په یو ځای کې چې غونډه جوړه شوې وه د ملي اردو تورخم پېښې نه وروسته د ملي اردو نه د دفاع په خاطر باندې د دفاع وزارت ویان ویلې چې دا تیاري چې خلک وایي چې راښکته کېږي او په دې ځایونو کې دا اصل کې د ملي دفاع وزارت تیاري دي اول ته ځي عملیات کوي او راځي خلک وایي که نه چې خو خلک خو سترګې لري خلک خو ګوري چې دا تیاري چې راغلې وي عملیات یې وکړل که بل څه یې وکړل. د دې نه مخکې سادات صاحب ورته اشاره وکړله دا تورونه وو چې په داخل د دولت په رهبرۍ کې داسې حلقې شته دی چې داعش ته دلته زمینه سازي کوي. حکومت مخکې غفلت کوو اوس هم دلته داعش حکومت څه نه ویلې نو دغه شک حکومت لا قوي کېږي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته محترم سادات صاحب او محترم انصاري صاحب ته او ټولو لیدونکو ته د زړه د کومې احترامات وړاندې کوم. د دې کې چې روژې په خیر سره تیریږي خبره دا ده چې مخکې سادات روژه په هغې بېچارګانو کله په خیر سره تیریږي تیره شي پې دعا کوو ورته. مخکې هم اشاره وشوه یو هغه عمومي خبرې وې چې په اسلامي ملکونو کې په کوم تخنیکونو کې د اسلام دښمنان غواړي چې دا ضعیفه کړي او یو راغلو د افغانستان مسله بیا په هغې کې اوس د کوټ او د دې منطقې مسله زه غواړم چې په دې باندې لږ غوندې تبصره وکړم. هغه دا چې دغه موضوع لکه مخکې چې تاسو وویل دا د تورخم د موضوع سره مستقیم تړاو لري. تاسو ما په یو میز کې ویلي وو چې دغه تورخم کې د جنجال چې پیښ شو انتظار وباسئ چې پاکستان به داعشیان را اړوي دې خواته او ویاړول دا ثابت شو. یعنی دا ما کومه بزرګي نه وکړې بلکې زه د خپلې تجربې نه په دې پوهېدم ځکه چې کله زه په کونړ کې وم اول ته داسې واقعات پېښېدل بیا به موږ پوهېدو چې دوی اصلي هدف څه شی دی. هغه وخت کې اصلي هدف یې قاچاق او سوء استفاده وه د افغانستان د معدنونو نه د کاڼو نه د تیږو نه د لرګیو نه او په عین وخت کې په قومونو کې نفاق اچو او اوس وخت په دغه ځایونو کې او تاسو وګورئ چې څو موده مخکې د داعش په خلاف ډېرې غټې خبرې دولت وکړې. دغه دوه اړخه لري یا دا چې هماغه خبره ده چې دوی ورسره ښه پوره په هماهنګۍ کې دي او یا دا چې ملت ته فریب ورکوي او ملت غولوي او ځان غولوي. ځکه چې که دغسې واقعاتو ته مونږ متوجه نشو او موقع ورکړ شي او داسې عملې دوی وکړي او بیا پکې زمونږ خلک په دې حقه روژه کې کور نه خلاص شي اولاد نه خلاص شي سرپرست نه خلاص شي د دې جواب بیا څوک وایي. یعنې دا په دوی باندې ډېرې خبرې ثابتوي. د هلیکوپټرونو خبره چې دوی کوي تاسو ته معلومه ده چې دوی هغه هلیکوپټرې افغانانو ته ورکړي دي چې هغه ټولې معلومې دي هغه چې دوی پکې ګرځي هغه تر اوسه افغانانو ته نه دي ورکړي هغه باندې خلک پیږي او اوس خو د افغانستان خلک تاسو پوهېږئ چې په دغه عمره وخت کې څومره هلیکوپټر استعمال شوي دي
او دا د کوم ځای دی او کوم یو څه تخریب کولی شي څه نشي کولی په دې باندې پوهېږي. خو په هر صورت تاسې په وګورئ چې په دې وختونو کې سیاسي وضع داسې شوه چې د هغه لوبغاړو اثرات په دې طرف کې ډېر کم شو چې هغه زمونږ همسایه و او امریکا و. دوی د دې دپاره چې دا لوبه بیرته ګرمه کړي نو دوی د بعضې حرکاتو ته دا د یو مانورونو غوندې یو کار ته یې شروع وکړه چې دا د کوټ مسله هم یو د هغه د جملې نه دی. او که مونږ وایو چې دې کې غیر انساني حرکت کړی نه د دوی حرکات د پخوا نه هم غیر انساني و، یو هم داسې ښه حرکت هېڅ کله هم نه و کړی. نو اوس د دې دپاره چې بیرته ځان مطرح کړي دوی دا خبرې کوي او دغه خبرې نتیجه آخر به د دوی په پیشنهاد دا وي چې د افغانستان سره دوی خپل روابط بیرته یو قسم ښه کړي او دغه ښو روابطو په چوکاټ کې افغانستان یا په بل عبارت افغانستان مجبور کړي چې سر ورته کېږدي چې سر ورته کېږدي. مثلا اوس تاسې اورئ د تمامیت ارضي خبره کوم ارضي موږ په ارضي کې مشکل لرو. خو ته چې ورته وایې چې تمامیت ارضي ته احترام لرم خو معنی دا ده چې خبره نه چې تمامیت ارضي ته احترام لرې تا ورسره تورخم ومنه که نه زه خو د اټک خبرې کوم موږ خو د ارضي پرابلم لرو. نو د دې خبرې نه توجه اړول دپاره دا لوبه نش کېده چې مشترکه لوبه وي. دا یو مشترکه لوبه ده او دې کې فقط دوی دواړه جانبه غواړي چې د افغانستان خلک غافله کړي او خوشحاله کړي په دې ټکو باندې که نه تمامیت ارضي خبره چې ته کوې او احترام ورته کوې نو ته بیا تورخم ته احترام وکړه بیا خو ډزې مه کوه که نه خبره ختمه شوه نو بیا نو زمونږ تمامیت ارضي کوم شو د افغانستان دپاره تمامیت ارضي همدا تورخم شو که دا وي خو خبره ختمه ده که نه مونږ خو په ارضي کې د سره پرابلم لرو مونږ تمامیت ارضي ته احترام هېڅکله نشو کولی چې تر څو په اټک هم خپل حق نه ثابت کړی. او افغانستان پاکستان تر اوسه پورې داسې کوم سند امضا کړی هم نه دی چې په هغې کې د سند بلکل شته دی نه که سند و هغه وخت کې پاکستان که سند و هم پاکستان چې هغه وخت کې نه پېژنده پاکستان یعنې څه شی دا خو یو خط و خط کش و په هغې کې یو منطقه جدا شوه په هغې وخت کې خو دا خبره د پاکستان بیخي ونه او د هغې خط تاریخ هم پوره شوی دی او عمل هم پې هغه وخته پورې لزومیت لري. پس د هغې نه څه نه سند شته نه طرف مقابل شته زمونږ نه سند شته نه طرف مقابل شته په لحاظه دغه زمونږ حق دی او د حق به زمونږ آخر مونږ ته راکړل کېږي. درست لیکن دا دسیسې دي د همدې حق دا ټولې دسیسې د دې دپاره دي چې د تورخم مسله تاسې افغانان باید په دې تورخم په مسلې پسې دومره ونه ګرځېږئ چې پیسرونه ورکوي مګر زه دا یقین لرم چې یو افغان هم ژوندی وي یو لشت خاوره خپل بل چاته نه پرېږدي انشاءالله دوی به په دې کې متفق کېږي متحد کېږي او د خپل وطن د ارضي تمامیت چې مونږ ورته وایو هغه ارضي تمامیت باندې به سر ورکوي او چاته به نه درست. انصاري صاحب مخکې نه دغه بحثونه یو وخت کې حکومت په ډېر تمطراق وویل چې داعش ملا ماته شوله بیا دلته په دې میزبانۍ موږ دا بحث وکړو کونړ کې مکمل تشکیلات جوړ کړي دي. زه څه موده مخکې کونړ ته تلم هغه ډېر امن ولسوالۍ کې هم د داعش دغه شته دی تشکیلات شته دی. په ننګرهار کې دا بحث کېده چې په هماغه سیمو کې چې پخوا و اوس هم داعش شته دی یعنې دغه شکست او تېښته د داعش هسې یو دروغ خبره وه. نو حکومت آیا بیا غفلت وکړه مخه ونه نیوله څه باید کړي وي یعنې هغه څه چې باید کړي وي ونه دي کړي هغه څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درانه واحدي صاحب ښاغلي سادات او ټولو لیدونکو ریدونکو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان اوسني تپل شوي حکومت چې څوک ورته دوه سری او څوک شپږ سری وایي د ملي وحدت په نوم رامنځته شو مګر موږ او تاسې ګورو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د وحشتونو لړۍ لا پسې پراخیږي او د تیرو فسادونو تداوم بدون د هیڅ تحوله د پخوانیو مفسدینو همګرایي پرته د هیڅ ډول اصلاحاتو دغسې روانه ده. د افغانستان خلک
تقریبا 40 کاله کېږي چې د خپلې سیاسي رهبرۍ د ناکردو او جنایاتو او ناکاره کړنو له امله هره ورځ د مرګ کندو ته لویږي، ټپیانېږي، مهاجرتونه او ورباندې تپل شوي. که موږ او تاسو د افغانستان د اساسي قانون فرمایشاتو ته وګورو، د اساسي قانون 5مه ماده حکم کوي چې دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو د ژوند، راتلونکي او د هیواد د پولو ساتنه وکړي. دغسې په 6مه ماده کې ویل کېږي چې دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو دپاره د مرفه، آسوده او سوکاله ژوند شرایط چمتو کړي. چې له بده مرغه اوسنی حکومت او د دې نه مخکې حکومت په د دې مادو په عملي کولو کې ناکام راغلی او دا حکومت خو بیخي تنې شړېدلی. په ځای د دې چې حکومت او د حکومت رهبري د عامه خلکو د اذهانو جوړولو، د باور او اعتماد سازۍ په برخه کې کار وکړي. هغه څنګه چې دعوې کولې په خپلو منشورونو کې د عادلانه نظام لاره او د تحول او تداوم لاره او هغه بل پارټنر یې د اصلاحاتو او د همګرایۍ لاره، موږ او تاسې ګورو چې نه اصلاحات راغله، نه تحول راغی. که تحول راځي نو بد تحول راځي. د طالب په ځای داعش راغی. د ستراتیژیک تړون وروسته د امنیتي تړون امضا شو، ډېر شوم او ډېر فرسوده. د هغې پسې د ایساج سره د استخباراتي همکاریو تړون، ورپسې د ایسوپي تړون اوازې او ګونګسې چې دا هم رسوا کېږي او خلک وایي چې سرتاج عزیز چې حنیف اتمر غوښتی و چې دی د راشد تورخم د جګړې نه وروسته دی د همدې دپاره ورنغی چې هلته هغه لوبه ورپسې راونوځي. مسله دا ده چې کله حکومت د داعش د ځپلو غږ وکړو، په هماغه وخت کې کېدای شي د کابل نیوز په میزونو کې ما ویلي او په مطبوعاتي کنفرانسونو کې مونږ وویلې چې دولت وایي چې مونږ سلګونه داعشیان ووژل هغه وروستۍ جګړو کې. 15 تنه مړي خو د رسنیو د لارې ولس ته وښیي چې مونږ یې ومنو چې سید 100 او 200 به وژلي. دوی وویلې تاسو به اورېدلي چې سلګونه هغه هم زندانیان کړه. مونږ په زغرده وویلې چې 3 تنه زندانیان خو دې وښیي چې مونږ یې د غوړې څڼې وګورو چې رښتیا هم داعشیان څه رقم دي، رنګ یې څنګه دی، روخ یې څنګه دی، خبرې څنګه دي، دا څوک دي، د کوم ځای نه راغلي، لږ خو یې وګړوئ په شای او 2 ډبه ورکړئ چې پته یې ولګي. دا کار ونه شو. ټپیان یې وویلې ټپیان یې معلوم نه شو. مونږ دقیق معلومات لرو چې د هماغې وخت نه بلکې د پخوا نه د تیرا د لارې نه د انځرۍ خوړ، تنګي او د چین د ماموندو دې لارو نه دغه داعشیان د اورکزو ایجنسۍ، د تیرا، د کرم ایجنسۍ، د پنجاب او نورو سیمو نه د ایسای پوځیان، ملیشي دوی راځي. مونږ نه پوهېږو چې دا د هغې استخباراتي تړون په اساس دغه شیان رامنځته شوه. دا په هغې هوکړلیک کې څه شوي وو چې د بارډر منیجمنټ په نوم به مونږ یو لوبه شروع کوو او دلته به طالبان ځپو او یا دا نوي څه دي راغلي دي. او شکونه دا دي چې مخکې دوستانو اشاره وکړه، موږ او تاسې وګورئ د هماغې وخت نه د انځرۍ په ساحه کې داعشیان پراته دي. په ماموندو کې ډیر قوي مرکز لري، زندان لري. د لاغرجو په سیمه کې لاغرجو تنګي کې مرکز لري. د چپرهاریو په نوم یو سیمه ده، د دلخیلو کې، په بندوق کې، په ټګانو سیمه کې دغسې دا اوس چې جنجالۍ غونډۍ ده دا یې ونیوله. پخوا هم دغه سیمې د دوی سره وي. جنجالۍ غونډۍ نیمه برخه اوس هغه چې د محلیانو پوسته وه هغه د داعشیانو سره د نیمه برخه کې د ملي اردو دا نوی د 4م کنډک کوم لاس ټانګه چې د جمعې په ورځ ور رسېدلي هغه پراته دي، مګر تعجمي عملیات نشته. یو سر د غونډۍ کې دوی پراته دي، ځایي خلک وایي، یو سر کې هغوی په پوسته کې پراته دي. تاسو ترې معلومات څه دي د سیاست چې نیول شوي هغه خوشي شوي که نه؟ نه، تر ماسپښینه پورې خو څه معلومات نه وه. د سیاسرو تر څنګ ګورې د مهربان شهید په نوم یو غونډۍ باندې د محلیانو پوسته وه هغه نیول شوې وه. د ملا بهادر بابا په نوم یو بله غونډۍ وه په هغې پوسته وه هغه نیول شوې وه. د سیپیاو په نوم پوسته نیول شوې وه. په دې جګړه کې چې دوی کلو ته راغلي، د مصري خان په نوم یو کس دی د کور د سیپیاو اوسېدونکی دی، د هغه یو 15 کلن او 8 کلن ماشوم و اول وژل شوي، بیا په برچو باندې ټوټه شوي دي.
نور کوچنیان او سپینګیري د خاصدار او د صدیق په ګډون 10 تنه شهیدان او ټپیان دي 14 تنه سپینګیري وایي چې برمته شوي دي 14 تنه ماشومان برمته شوي دغسې د حکومت وایي چې د داعش تر 150 تنو پورې وژلي مګر دا معلومه نه ده هغه مسله چې جناب سعادت صاحب ورته د الوتکو چورلکو اشاره وکړه په دغې شپه چې عملیات کیږي د جمعې شپه د شپې 1:30 بجې یعنې پیشنمي مهالي چې داعشیان بریدونه کوي ځایي خلکو بېګا موږ ته معلومات راکړه چې د دې نه مخکې 250 الوتکې د کوټ او د شینوارو په فضا باندې ګرځېدې او ډېرې پراخې ګزمې وکړې د دې ترڅنګ یو بي پیلوټ الوتکه هلته ګرځېده او وروسته 2 چورلکې راغلي په دې چورلکو کې یوه یې هغه وه چې کاغذونه یې وشیندل او دا یوه چورلکه ورکه شوه د یوې په هوا کې دلته راغله ورکه شوه دوه وې دا یوه ګرځي کاغذونه غورځوي او یوه د ناونو طرف ته ځي او ورکېږي دا خلکو ولسي خلکو په هغه شپه کې دا نه ده تشخیص کړی چې دا د پاکستان الوتکې چورلکې وي راغلې دلته داعشیانو ته اکمالات کول یا یې دستور ورکول که د امریکایانو وي که د افغان وزیري صاحب خبره وزیري صاحب وایي چې دا زموږ تیاري دي چې عملیات کوي نو اوس خبره په دې کې ده چې که چېرته دولت باندې پخوا هم دا شکونه و چې ګواکې دا د هغې شوم استخباراتي تړون په اساس او دا چې د دولت یو شمېر کړیو د خولې نه دا وتلي دي د پرون سادات صاحب چې د کومې غونډې یادونه وکړه د هغې نه موږ ته احوال راورسېدو چې د ننګرهار نه یو راغلي سړي هلته کیسه وکړه چې د ننګرهار د امنیت رئیس جنرال داد محمد ده ته په خپله خوله ویلي دي چې داعشیان موږ جوړ کړي تر څو طالبان ورباندې وځپو موږ او تاسو د ننګرهار د والي د خولې نه دا په مطبوعاتو کې واورېدل چې خلک ورپسې ورغله چې د داعش او طالبانو جنګ دی او عام ولس پکې تباه شو او ده ورته وویلی چې پرېږدئ چې دوی په خپلو کې سره ووایي د والي صاحب ناست دی آیا د والي منډیټ د والي وظیفه همدا ده چې هلته 2 کسان جنګ کوي یا 2 ډلې جنګ کوي یا 2 دولته جنګ کوي او دی وایي چې پرېږدئ موږ به یې سیل کوو پرېږده چې خپلو کې سره ووژني ته خو د عرضي تمامیت دعوه کوې ته خو د خاورې دعوه کوې چې زه د دې مالک یم تا خو د اساسي قانون په اساس ته مسؤل چې د خلکو امنیت مرفه ژوند د عزت او د شرف دفاع وکړي ته چې ژوندی ستا د ملي امنیت رئیس چې ژوندی ستا د امنیت قماندان او د ملي دفاع مسؤل چې ژوندی یو په خلکو دغسې لوبې کېږي نو دا کم شرافت دی دا کم عزت دی کم سیاست او کومه رهبري ده چې دلته روانه ده باندې بحث کوو چې دا نو بیا د څوکړیو خبره ده او که د څوکړیو نه پورته خبره ده که والي څرګندونه کوي والي نور هم څرګندونه کړي دي دا اوس هم د والي وزیر دفاع څرګندونه منځ کې تضاد دی وروسته ورباندې بحث کوو یو لنډه دمه لرو